سلامونه ګرانو ماشومانو، نن بیا د یوې خوږې او ډېرې په زړه پورې کیسې سره ستاسو په خدمت کې یم. اوس تاسو ما ته دا ووایاست د تاسو ام خوښیږي او که نه؟ که د چا ام خوښیږي نو په کامنټ باکس کې ما ته ضرور ولیکئ چې زه پوه شم چې د چا ام خوښیږي. ګرانو ماشومانو، اوس نو راځئ چې د خپلې کیسې پیل وکړو. په یوه لمرین باغ کې چې هوا یې خوشبویه وه او ونې ورو ورو ښورېدلې، یو ډېر ځانګړی ام و چې مومو نومېده. مومو د نورو آرامو امونو په څېر نه و. هغه به په ونه کې تل خوځېده او کوشش به یې کاوه چې دا ستره دنیا ډېره زر وویني. یوه ورځ چې مومو په ونه کې ډېر ښورېده، نو یوې زړې او هوښیارې ونې ورته وویل: زویه، صبر وکړه، ستا د سفر وخت به خامخا راورسېږي. خو مومو صبر نشو کولی. یوه ورځ چې نرم باد لګېدو، مومو ډېر په ونه کې وخوځېده. د خوځېدو له امله پټاق په مځکه راولوېده او په نرمه او شنه ځمکه ولګېده. مومو چې کله له ونې راوغورځېده نو ډېر خوشحاله شو. هغه په باغ کې منډې شروع کړې، خندنې کول او د ازادۍ نه یې خوند اخیست. مومو په دې منډو کې د یو ښکلي پتنګ سره دوستي وکړه، د یو چټک سنجاب سره سیالي وکړه او د چرګانو یو ګروپ ته یې بو وویل چې ټول یې وویرولې. مومو ټوله ورځ په مستي او ساتیري تېره کړه. کله چې لمر ولوېده، مومو لږ خفه شو. هغه خپلې ونې، زاړه دوستان او د آرامو ورځې یادونه وکړه. مومو د خپلو دوستانو په یادولو سره همدلته پروت و چې یو ناڅاپه یو مهربانه هلک چې سامي نومېده راغی او مومو یې وموند. سامي په خندا وویل: واه، ته خو ډېر خوندور ام یې. سامي چې کله مومو وموند نو هغه یې په خپل بکس کې واچاو او دواړه ملګري شو. سامي به مومو په خپل بکس کې هر ځای ته ووړ. مومو به د سامي د بکس په وسیله ټوله نړۍ کتله او خندا به یې خپروله او ویل به یې چې سامي، ستا د بکس په وسیله زما د نړۍ د کتو ارمان پوره شو. خو له دې وروسته مومو زده کړل چې صبر ډېر مهم ده، خو کله لږ خوځېدل او د نوو ماجراو پسې تلل هم ډېر خوند کوي. زما خوږو او ام خوښوونکو ماشومانو، ام خو ستاسو زه پوهېږم چې ډېر خوښېږي. خو آیا دا کیسه مو هم خوښه شوه او که نه؟ د دې کیسې نه مطلب دا و چې صبر ډېر مهم دی، خو کله د خپلو خوبونو پسې خوځېدل هم ضروري دي. صبر وکړه، خو د نوې خوښیو پسې منډه هم مه هېروه. ښه شپه او خواږه خوبونه.